د نظم عنوان دی چغار. چغار اصل کې دوه قسمه یو هغه قسم چې کله د مرغۍ سحر کې راپاسي او د خپلې سندرې وي دغې ته چغار وي. یو کله کله د مارغان په تکلیف کې وي یا یې څوک رونیسي یا ماشوم یا څه کې ګیر شي دا کوم اوازونه وباسي دغې ته چغار وي. نو په دې نظم کې اصل کې د یو پیغلې اول دا سندریز چغار دی او بیا وروسته تکلیف چغار دی. دې وجې نه موږ دې له د عنوان چغار ورکړی دی. نظم دی چې وړه شومه را پیغله د یو لوړ غر په لمن کې څو څیزونه پیژندل مې یو ګودر و یو منګي یو چینه و یو چینارو څو پیغلې وې دوستانو ټپه به شوه اتڼ به شو ګډا به شوه ښکلا به شوه پیزا به شوه را جوړه چغار به شو خندا به شوه د لالا د شپېلې غږ به مازدیګر کې غوږ له راغې منګي به مو په سر کړل په ادا خندا به رالو لږه شیبه پس به تنورونه مونږ لمبه کړل بیا به را یو ځای شو بیا به بړق خندا شوه چا به زیري د کور روړو چې زما د رور واده دی فلانۍ ورځ یې نیټه ده مونږ به په ټوپونو خپل مور او پلار له رالو چې نکریزې ماله راوړی د فلانۍ د رور واده دی زه به هم اتڼ کوم زه به هم ګډېږم د ژوند ورځې او شپې به مو په دې انداز تېرولې یکدم افغانستان کې ویره ترخه راخوره شوه چې څه خلک پیدا شوي طالبان په لامه بولي د دین اسلام نارې وي څوک طالب له خپل سر ورکوي چا د پوزلیکو حمایت کړی دی خبره لاړه تر نړۍ خوره شوه زورورو کافرو له جواز پیدا شو هغوی په حس باندې سرپاو نه کړه دغه دوران کې بلا وخت تیرو زه هم وادو مې یو زوی مې شوي خاوند مې طالبو له خپل سر ورکوو رور مې پوزلیکو کې سر تېره زلمې شخړه درنه شوه غیر ملکیان راړل مونږ کډوال شو پاکستان ته رالو کچه ګړۍ کې مو خیمه خښه کړه کله باران کله ګلی ته پراته کله یخنۍ کله ګرمۍ ته پراته دغه صدمې مې تېرولې په زړه دغه صدمو سره عادت شوم یو ځل خو یو صدمه د هېرېدلو نه ده دغه صدمې په زړه سورې سورې کړم یو ځل دوه جنازې کور ته رالي یو په طالبو کې شهید یادېده بل په پوزلیکو کې شهید یادېده زه بېروره شوم او کونډه خم شوم ما دوو مړو ته غبرګ جړلې یو ځل دوه جنازې کور ته رالي یو په طالبو کې شهید یادېده بل په پوزلیکو کې شهید یادېده زه بېروره شوم او کونډه خم شوم ما دوو مړو ته غبرګ جړلې زه د کچه ګړۍ یو کونډه ښځه سر مې سرتور هېڅ اسره مې نه وه دغه غمونه مې په زړه راوړې ما افسانه نه ډرامه راوړې د خېټې غم به چې راواغېستمه ځان به مې جوړ کړو چې خپل ځان وژنم د خېټې غم به چې راواغېستمه ځان به مې جوړ کړو چې خپل ځان وژنم که نه به چیله په مرۍ غلی شم د مجبورۍ به مې برقه په سر کړه سوال له به لاړم د بازار په لوري د مجبورۍ به مې برقه په سر کړه سوال له به لاړم د بازار په لوري د غرونو عزت مې په بڼه دو کړی سوال کې به هر رنګه سپېرې خبرې برداشت مې نه و خو برداشت به راغی کور به مې زوی هم بې اسرې پرېښودی فکر مې دا و بې وقاره نه شي فکر ضمیر او د جلال په کار دی خو کور کې هم څوک د آدابو نه و نه د بابا نه د کاکا سایه وه نه مو جومات نه مو دیره حجره وه د دغې ماشوم کو مستقبل تیاره و یوازې دی نه و ټول کابل تیاره و جنګ اوس په دې دی چې جنګ چا وګټه طالب وی ما خارج وی ما وګټه که به په سود او په زیان پوهېږې نو آینه مې درته کېښودله جنګ خارجانو سل په سل ګټلې طالبه تیاره کې د تیارې راوځه د دغې پنجاب د ډرامې راوځه ځکه خبرې سپینې سپینې وکړم 20 کاله مخکې به لږ فکر وکړو چې په کابل کې حکومت دستاو تاسو به سر او لاس په جار کټ کوو تاسو بیګیري له سزا ورکوله تاسو ژوند د ښځو چرته منو میډیا ته ښځه چا پرېښوده تاسو بدل شوئ که اسلام بدل شو مذهب بدل شو که امام بدل شو مونږ به وی کلي په زور چرته کیږي دغه ناپوهه دي چې داسې کوي ملا به د کفر فتوه زر بیان کړه اوس خو اقرار په خپله خولو کړی مونږ ناپوهه و مونږ نه پوهېدو تاسو بېشکه بیخي نه پوهېدی زمونږ لا اوس هم زړه نظریه تاسو لا اوس هم بیخي نه پوهېږئ که د بابا رای ته فکر وکړو راځئ حکومت کې به شریک شو سره که کم ځای چې نه پوهېږو پوه به مو کړی لنګ لنګ افغانستان به ګل کړو تاسو دا څنګه او لا چرته منل ستاسو سینې به ټپولې پنجاب خو څه مو وکړل او لا نور څه کوئ تخت مو وګټو حقام مو بیلو حیا مو وبیله غیرت مو بیلو
خلک اوس خېټې له بچي خرڅوي د شمله سرو په سر څه پاتې شو. ټولې خبرې په حکمت مې وکړې، سات په سات مې خپل جذبات قابو کړل، خو یو خبره په حکمت کې نه کوم، دې کې جذباتو نه به کار واخلم. دغه خبره جذباتي په کار ده، که مې دوزخ ته هم الټه غورځوي زه به محشر کې ستا خلاف ولاړ یم،